أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ دا فصل دے پہغا قرائنو کی فیما پہغا قرائنو کی یترکو بیهی سهغه په واسطه سره د هغه په سبب سره پریخودل شي حقائق الالفاظ د الفاظو حقیقتونه یعنی د الفاظو حقیقی معناګانې دا فصل دی په هغه قرائنو کې هغه سیزونو کې چې پریخودل شي په سبب د هغه قرائنو په سبب د هغه سیزونو څه پریخودل شي حقائق الالفاظ د الفاظو حقیقی معناګانې یعنی دغه فصل کې د هغه قرائن بیانای چې لفظ یوا معنا به حقیقی وي او دغه کرینا به درته یی چې دغه حقیقی معنا ما مراد کوا دغه حقیقی معنا ما مراد کوا دغه بل معنا مراد کا صحیح بل معنا نو دغه قرائن د پنځه دي و ما اور هغه قرائن یترک به چې پرې خودل شي هغه سره حقیقت اللفظ د لفظ حقیقت خمسة انواع اغا پنځه قسمونه دي احدها یو دغه پنځو قسمونو نه څه شه دي دلالت العرف یعنی عرف او عادت یعنی ګوره یو لفظ تاویلو کنا هغه حقيقي معنا خو یواده خدا دې دغه لفظ زمون په معاشره کې زمون په کلی کې د دې معنی د پر مشهور دی صحیح نو اوس په هغه حقيقي معنا به نشي مراد کولای کما معنا تاسو کلی کې مشهور دی هغه معنا به مراد کولای شي صحیح دی ولی به هغه معنا مراد کولای شي ځکه به مراد کولای شي دغه ثبوت احکام یعنی د معنی ثبوت دا په الفاظ سره کیږي صحیح شو اور بیا دغه الفاظ دا د متکلم په معنا مراد باندې دلالت کوي دغه لفظ چاره وبسته خلینا متکلم رو وبسته کنه نو د متکلم صدره وبسته دی نو دا به دلالت کوي د متکلم هغه معنا مراد باندې چې هغه زړه څه مراد دی صحیح شو اوس دغه متکلم د دې معاشره د دې عرف ولا یو فرد کنه نو دغه لفظ د معاشره کې د عرف کې د کلی کې کمی معنی د پر مشهور دی نو دغه متکلم د دې معاشره فرد دی نو دا کمی معنی د پر مشهور دی هغه معنا به دی متکلم هم مراد وي وای نه شو په خبره سم درته ویلو څا عرف د واجینا د لفظ حقيقي معنا پرې خودل شي کما معنا مراد کول شي څه کما معنا د دې لفظ ولا دغه کلی کې دغه عرف کې مشهور دی اور دا ولی د ځکه چې یو خدا څه ثبوت احکام او ثبوت معنی د په الفاظو سره کیږي لفظ د ادا کو د دلالت کوي کنه په معنی باندې صحیح اوس بیا به دویم ته دا خبره وکي چې ګوره دغه الفاظ د دلالت کوي په معنا مراد د متکلم
دغه لفظ چوخلین رو باسی متکلم رو باسی کنه نو د متکلم کما معنا مراد دی دغه لفظ هغه باندې دلالت کوي د ما او تا باندې ما او تا معنا مراد باندې دلالت نه کوي د متکلم ولا لفظ بلکې هغه خپل معنا مراد باندې دلالت کوي نو اوس دغه متکلم دا هم د معاشري ولا یو فرد دی نو څکله دغه معاشري ولا دا فرد شو نو دغه معاشري کې دغه لفظ کمی معنی د لپاره مشهور دی نو هغه معنا ورنه مراد وی هغه حقيقي معنا هغه بلوي هغه به مراد نه وي لکه اوس ګوره دې د پر مثال د ته پیش کړه دي اوس تا ویلو چیرې لا اشتري راسا زب سار نخلم زب سار نخلم نو اوس ګوره حقيقي معنا خود دې دا دی کنه دا شامل دی سر د اوخته هم دا شامل دی سر د مخته هم دا شامل دی سر د غواته هم دا شامل دی سر د ګډ ته هم اور وزه ته هم صحیح شو د ګډ وزو سرونو تام شامل دی د اوخانو د غواګانو د مخو سرونو ته هم شامل دی دا حقيقي معنا خو د ټوله دی خو اوس راشه زمون بازارونو ته وګوري زمون معاشره ته وګوري چې دلته کم سرونه خرڅيږي د ګډو وزو ولا سرونه خرڅيږي کم سرونه خرڅيږي د ګډو وزو ولا د غواګانو د مخو د اوخانو ولا سرونه نه خرڅيږي نه خرڅيږي صحیح نو څه کله نه خرڅيږي تا د دې قسم خوړلې دي ته لاړلې د غوا ولا سر د واخستو نو ته اوس خانه سره نوی تبحانه سا نوی کچرتا تا د گڑی اور وزی ولا سر واخست نو تب بیا حانه سا وی صحیح شوا اوس حقیقی معنا خو هر یو سر اخستل دی و هغه حقیقی معنا مونږ پریګدو ولی پریګدو د وجه د عرفنا چې عرف کې هغه سر دی مراد نه دی کړی دی چې یلی لا اشتری راسن یعنی زبه د ګړی وزه ولا سرنا اخره اندرنګي ګوره یو سړی دا قسم او خړل چې یاره زبخ په نه خورم اوس ګوره زمونږه علاقې کې د کم جناورانو خپې خرڅيږي اور خړل شي د غواګانو د مخو د وزو اوس یو سړی دی هغه د چرګو ولا خپې او خړل نو چرګو خپې خرڅيږي خو چرګو ول خپې په خوله شي بازار کې نشي په خوله نو کچرته هغه د چرګو ول خپې خوړلې هغه بهانه سه نوي پوښي په خبره ډېرې کامې استعماليږي د چرګو خپې او عام طور سره نه استعماليږي خلک ورځي صحیح شو نو ګوره اوس د حقيقي ما اندرنګي تاویلو چې زب اگې انډا نه خورم زب انډا نه خورم نو اوس ګوره انډا خو ټولو انډو ته شامل دي کنه اغا چاهي انډا د چرګي ولوي اغا چاهي انډا د کانتاري ولوي چاهي انډا د چرچړي ولوي د کمی ولا هم وګوره زمونږه عرف او عادت کې زمونږه معاشري کې کمی انډي خوړلې شي د چرګو ولا صحیح نو اوس ته لاړلې شپګو د کانتارو ولا انډي د رواخستي هغه د خوړلې نو ته بهانه سوي نه صحیح شو وګوره حقيقي معنا خو دي ټولو انډو ته شامل دي ومونږه د دې حقيقي معنا پرېګدو بلکې مونږه هغه معنا اخلو چې کما عرف او عادت کې مشهور دي پوښي په خبره ګوره اندي د واجینا تاسو ته حاشیکم دی طرف ته اشاره کړی دی امام صاحب رحمت الله علیه په نس باندې دغه مسله اول کې د سیوا چې چا ویلو چې لا اشتری راسن زب سرنا اخلم نو هغه به حانس کیدل اوخ سر د واجنهم د بقر سر د واجنهم او د ګړی وزي سر د واجنهم ځکه چې هغه علاقې کې د ګړی وزي سرونه هم خرڅیدلو د مخو وغانو ولا هم خرڅیدلو او د اوخانو ولا هم خرڅیدلو
بیا لغونی وخت څخه کله تیر شو نو بیا د اوخانو ول سرونه خرڅیدل بند شو صرف د بقر او صرف د ګډو وزو نو لہذا بیا د اوخ ول سر په خرڅیدو باندې د امام ول د خستو باندې امام صاحب رحمت الله علیه د فتوا واڅ اوخ سر په اخستو باندې د حانس کیږي نه ځکه هغه عرف او عادت کې هغه خرڅون پرې خودل شو صحیح شو خو بقر په خستو باندې حانس کیږي بیا د صاحبین ول دا فتوا ده چې ګډو وزو په سر باندې بدا حانس کیږي بقر باندې هم نه ځکه چې هغه په زمانه کې بیا د بقر سر خرڅیدل هم د پرې خودل شو لکه نن سبا زمون معاشره کې هم اندسې دي چې د مخو د غوګانو ول سرونه نه خرڅيږي سره د ګډو وزو ولا نو تاسو په دې خبرې باندې پوه شو کنه نو بس اندغه سبق ته آسان سبق ته کتاب ته وګورو احدها یو د دې پنځو واړو قسمونو نه یو قرینه دغه پنځو واړو قرائنو دلالت العرف هغه دلالت عرف ته یعنی دلالت عرف او عادت وذالک د دلیل د تبینای څه دلالت العرف د واجنا دغه حقيقي معنا به ولې پری خودل شي ګور ناقد تکوز لیکلی وذالک ای ترک الحقیقه بدلالت العرف صحیح شو صدقه ترک ته حقیقت په دلالت العرف سره دا ولی لان ثبوت الاحکام بالالفاظ دا ځکه ثبوت احکام د په الفاظ سره وی کنه الفاظ سره ثبوت احکام کیږي اوس دغه ثبوت احکام په الفاظ سره کیږي انما كان لدلاله اللفظ على المعنى المراد للمتكلم د دې لپاره دلیل دی ښا د مکمل جمله ترک الحقیقت بدلاله العرف د پر دلیل دی او اوس دغه لان ثبوت الاحکام بالالفاظ دې لپاره دلیل انما كان لدلاله اللفظ دی ثبوت احکام په الفاظ سره ولي کیږي انما خبره داده کانا صدې دغه ثبوت احکام په الفاظ سره لدلالت اللفظ د وجد دلالت لفظ د وجد دلالت لفظ علی المعنى المراد په معنا مراد باندې للمتکلم متکلم د پاره یعنی د متکلم معنا مراد باندې دلالت لفظ د واجنه هغه لفظ دلالت د واجنه چې لفظ دلالت کوي په معنا مراد د متکلم باندې نو د واجنه ثبوت احکام په الفاظ سره رسی خوشی په خبرې نو فاذا كان المعنى تکلوي معنا د لفظ متعارفا بین الناس مشهوره متعارفا څه معنا مشهوره په منځ د خلکو کې یعنی اغه ذهن اغه جلدی سره فهم طرف ته ورچی په وخت سیما کې څنګه تا ودریدو یره مخپی وخوړې ها نو بس تاسو ډایرک پوه شو کنه چې یاره خپې د څه شي ولا خوړلې وي یا به د ګډي وزې ولا او یا به د غوګانو د مخو ولا متعارفا بین الناس کان ذلک المعنى المتعارف نو وی بدغه معنا لفظ د پاره کما معنا د سی معنا چې هغه متعارف دي مشهور دي په من د خلکو کې دلیلا دغه معنا متعارفه دا به دلیل وی اعلی پدې خبره باندې انه ای ان المعنى المتعارف فيما بينهم هو المراد به اندغه معنا متعارفه اندغه مراد به ای باللفظ په لفظ سره ظاهرا ظاهر کې بس ظاهرا اندغه معنا مراد دی نو فیترتب علیه الحكم نو مرتب کیږي په دې معنا متعارف باندې حکم په چا باندې مرتب کیږي اندغه معنا متعارف باندې مثاله مثال د دې لو حلف کچرته یو سړی قسم وخوري لا یشتری راسا صحابه نه اخلی سر فهو علی پس دغه قسم یعنی فهو ای حلفه یقع علی کوزه بیا نقید لیکلی على رأس ما تعارفه الناس صحیح دی فهو پس قسم د دی واقع کیږي به علامه على رأس ما پس سر هغه باندې تعارفه الناس تعارفه الناس معنا جس کو پہچانتے ہو لوگ
जिसको पहचानते हो लोग, फला यहनसो पस नब हानिस कीगी दगा कसम खोड़ुन के बेरअसिल उस्फूर वल हमामत प सर यानी बेरअसी ऐ बिश्तिराए रअसी प अखस्तलो द सरद चरचणे वल हमामत और द कांतारे वकदालिका और अंदरंगे लौ हलफा नुगोरा ददी द तमाखुद तबकर और अंदरंगे द उख वाला जिक्र वो कना नुगोरा दगा दे के हगा द इमाम से रहमतुल्लाह कोलम द जिक्र को कना इमाम से रहमतुल्लाह अलैह په زمانه کې د اوخانو د غواګانو په سرونو باندې هم ځکه هغه زمانه کې هغه خرڅیدلو کنه بیا د صاحبانو په دور کې هغه دواړه خرڅیدل منع شو بان شو نو لہذا بیا ختم شولو نو صرف د ګډو وزو لکه نن سبا زمونږه معاشره کې هم نو بیا دا خبره ده ها واغې زمانه کې بیا د چرچنو د کانتارو سرونه نه خرڅیدلو نو لہذا دغه سر په خرڅیدو باندې بدا اخستو باندې بدا نه حانیس کیږي وکذالک لو حلف اندرنګي کچرته هغه قسم وکړي لا یاکلوا سنب خوري بیزن انډا اگے کانا نویب دغه قسم چواکی کیږي به کان ذالک نوی بدا قسم صدا بو واقع کیږي پس شي باندې علل متعارف یعنی هغه مشهور معنی باندې بدا واقع کیږي هغه مشهور معنی څه شه دی مشهور معنی څه هغه انډا هغه اگې د چرګي ولدي پوه شي په خبره باندې نو دا بو واقع کیږي دغه قسم په علا عدم اکل البیز په عدم خوراک د اگې باندې او کما اگې څه هغه متعارف وي معاشره کې لکه زمونږه معاشره کې د چرګي ولا اگې دي نو فلا يحنسو پس نبوي حانس نب حانس کیږي دغه قسم خورون کې بی تناول منا تناول کرنا یعنی بی اکل خوړنو سره بی اکل بیز العصفور والحمامه په عقل په خوړلو د اگې د چرچنې اور د کانتارې وبهذا ظهر ان ترک الحقیقت او دته یو خبره کوي کنه چې ګوره مونږ دا اوس دغه خبره سره دا مسله واضح شوه چې مونږ ویلو چې بعض سر مراد دی او دا سر ورنه نه دی مراد سر د بقر سر د غړي وزي ورنه مراد دی او سر د چرچنې او د کانتاري ورنه مراد نه دی هغام سر دی دام سر دی صحیح شو اندرنګي اگې د چرګي ولام اگې دی د کانتاري ولام اگې دی کنه د کانتاري ولا اوې تسي اندغه اگې او یې ورته بل څه ورته نه یې کنه نو دینه یې مونږ ته دا معلومه شوه چې کله ته حقيقي معنا پرېږدې نو دې سره دا نه واجبېږي چې خامخا ته اوس مجازي معنی ته سي صحیح بلکې د حقيقي هغه یو معنا ته پرېږدې حقيقي بل معنا هم ته اخستل شي دا ټولي معنا حقيقي دي نو بعضي حقيقي معنا ته پرېږده ولا بعضي حقيقي معنا ته راواخستله یعنی دا نه دی لازمه چې ته اوس خامخا حقيقي یو معنا ته نشي مراد کوله بس ته اوس مجازي معنی ته سي صحیح نه بلکې حقيقي معنا مراد کوله شي او بیا دغه حقيقي معنا چې بعضي د پرېږده ولا بعضي د راواخسته هغه بعضي د پرېږده ولا هغه تم حقیقت قاصره ای او دغه بعضي د سره واخسته دي ته هم حقیقت قاصره ای صحیح شولا قاصر معنا یعنی نیمګړی نو نیمګړی شو کنه دا حقیقت قاصره ده سنیمو باندې پرېږدول شوی دي نیمو باندې عمل شوی دی هغه نیم پرېږدول شوی هغه د پرېږدول حقیقت قاصره ده پرېږدول انیم د رواقصل حقیقت قاصره ده رواقصل باندې د عمل وکړو وبهذا اندی سرا ای بما ذکرنا من ترک الحقیقت فی المسئلتین اگر ترک حقیقت نه په دواړو مسالو کې ظاهر شولا څه شي ان ترک الحقیقت چې بشک ترک حقیقت لا یوجب دا نواجبی المسیر مسیر یعنی رجوع
الى المجاز مجاز طرف ته رجوع دا نه واجبای بل جاز بلکې جائز دی اندا خبره تثبت به الحقیقت ثابت شي په دې سره حقیقت القاصره د سه حقیقت هغه حقیقت قاصره ده على بعض افراد الكامله او بعض اجزائها یعنی بعض حقیقت قاصره څنګه ثابت شي ومثاله مثال د دې اوس د ګوره دغه مثال د دې څه شي دی تقیید العام بالبعض تقیید العام بالبعض یعنی ګوره تاسو ته خو بیا ول مولوی سه دغه ګوره تقیید العام بالبعض تاسو ته عام تیر شوه دی عام په دوا قسمه باندې او عام مخصوص البعض عام غیر مخصوص البعض ګوره هغه عام مخصوص البعض ټول د عام ولا افراد دي کنه ټول د عام ولا افراد دي او هغه کې بعض ولا تخصیص تا وکړلو نو دغه حقیقت هم اند کشانته شو چې حقيقي معناګانې خو دغه ټول سرونه او بعضی سرونه ورکتا پرېګ دول او بعضی د ورکې رواخستو نو د اکشانته دي ومثاله مثال د دې تقیید العام قید کول د عام دی بالبعض باسره وکذالک اندرنګي لو نذر حجا کچرته یو سړی نظر وکړلو حج ولا او ویلو تیرا احج زب حج کوم او نذرا مشيا الى بيت الله اي امشي الى بيت الله زب زم بیت الله طرف ته نو ګوره اوسه ادا بلویا او ان يضرب بثوبه اي سيولو اضرب بثوبه حتيم الكعبه نو ګوره اوس کې حج لغوي معنا دی قصد کول اراده کول څه معنا دی قصد کول اراده کول اور د دې اصطلاحي معنا دی حج صدا یو افعال مخصوصه ارکان مخصوصه او نه عبارت یو عبادت ته یی صحیح حج نو اوس زمونږه معاشري کې حج دا متعارفه معنا د دی ول څه شه دی دغه عبادت ته صدا هغه عبارت ته د ارکان مخصوصه او نه صحیح شو لکه ګوره ما حج وکړلو نو ما اراده وکړله دغه معنا مونږه مراد کوو کني لغوي معنا خو د قام دی کنه نو د دې کې متعارفه مشهوره معنا زمونږه معاشري کې څه شه دی هغه حج دی چې هغه یو عبادت دی یو فریضه دی صحیح نو یو سړی ویلو چې احج زب حج کوم یعنی زب اراده کوم نه بلکې متعارفه معنا به خستل شي چې چرته د دې هغه کار وشولو نظری منل دي نو لہذا دی باندې به اوس حج هغه لازم وي خو شي به خبره اندرنګ او مشيا الى بیت الله مشیا دا یی مشیان پیدل تلوتا یرا کما دغه کار وشولو کنا نو زب پیدل زم بیت الله تا نو د دې اوس خپل حقيقي لغوي معنا خو دغه دی کنه چې بس کار د وشولو پیدل روان شه بیت الله شریف ته ځان ورسوه بس نظر د پورا شو حج د کړه وی او کنه وی کړه حج ټیم ته لاړ وی او کنه وی لاړ دغه معنا ورنه مرادي بس صرف بیت الله ته لاړ شه پیدل او بیا راځه نا او د دې کې او مشین بی الی بیت الله د زمونږه معاشري کې یو سړی د څه قسم مخري نو مراد هغه نه حج کول وی مراد هغه نه څه شي وی یعنی زب زم بیت الله ته زب زم بیت الله ته یعنی زب د بیت الله حج کوم وشي په خبره اندرنګي ان یضرب بثوبه حتیب الكعبه هغه دا وری چې زب وهم خپل کپڑے سره حتیم د کعبه حتیم د کعبه الله د تاسو ته بار بار بیت الله شریف وخی الله د ماتم بار بار وخی نو دغه بیت الله شریف تاسو تصویرونو کې خوب مکتلی وی کنه نو ګوره بیت الله شریف کوټه ده بیا هغه سره تاسو کتلی وی دسه د سی ګور ولې د سی چردی ولی ونی وړو کې دیوال راتاوله صحیح شو دا د حتیم دي د حتیم یې دا اصل کې واقعیا د سی وشوا سکله د بیت الله شریف امارت ډیر کمزور شو دیوالی کمزور شو پریودو ته قریب و چې د پریوزی نو قریش مکه دا فیصله وکړه چې یره د دیوله تعمیر پکاره دي
اور بیا دغه فیصله وکړه چې د دې ول تعمیر کې به مونږه حرام پیسې نه لګو، دا به مونږه حلال پیسو سره جوړو، یا و روپی به هم حرام دي کې نه لګو. صحیح دغه فیصله وکړه. اگر که مشرکانو او د الله تعالی د کور عظمت خور سره وکړه، نو بیا اوس دغه دیوالونه ازاړه دیوالونه یره د وګورځي چو هغه ورځولونه هم ډریدل چې د سینوي د الله عذاب را باندې راشي. یره د الله کور د دیوالونه مونږ څنګه وګورځو، د څنګه مونږ شهید کوله، کڅرنګ مسجد وی نوې تعمیر کیږي هغه شهید کول جایز وی کنه. او خیر هغه دي کې یریدل چې د سینوي د چوکړان کې الله عذاب را باندې را نشي. نو دي کې ډیر وخت وو ته بیا یو سړی ورکې را پارتلو چې یره مونږ خدا بد نیت سره د دیوالونه نه ورځو کنه، مونږ خو خنیت ته چې دا زړه دیوالونه دي دا مونږ وګورځو، یو نوې تعمیر وکړو، نیت مخده. نو لہذا دی باندې به الله عذاب نه راځي. نو هغه دغه جرأت وکړو راغللو دغه زړه دیوالونه وګورځول، نو هغه د بعد تعمیر شروع شولو. نو دغه سرمایه د قریشو لګیدا حلال سرمایه لګیدا ته هغه سرمایه ختم شوه. صحیح. نو نور سرمایه ور سروانه د نن کم بیت الله شریف تاسو ته کتل شي انددي پوری دا جوړ شو او دغه حتیم علاقہ دا ورنه پاتې شوله. خو شي په خبري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه ارمان کړو چې کچرته ماته الله وسرا کو او موقع برابر شوا زب بیت الله شریف کې دغه تبدیلیان کوم چې یو به حتیم دا به زمیلاوم، حتیم دا به بیت الله شریف سره میلاوم. اور اندرنګ بیا د بیت الله شریف دروازه ډیره اوچته ده، تاسو په تصویرونو کې کتلې وی کنه. الله تاسو ته مخم درتا کی، زه تاسو ته دوا کوم، تاسو ماته هم کوو کنه، الله دې ماته هم بار راتا کی. نو او خاص کر هر روزه کې د الله راتا کی. نو دغه دومره اوچته دی کنه د څه کله ته دسي ورته ودرې د کم دغه چوکټ دې د لاندې حصہ نو دې ته ته دسي ځان رسي او هغه دې کې کوزه یو بل دسي زیاده لکه تختکه ونه ته ویا دسي، نو هغه باندې به تو ودرې بیا وته هغه ته دسي ځان رسي دومره اوچته دی دروازه. نبی علیہ السلام ویلو او فرمایل چې زما دا یو ارمان چې دغه دروازه ز بزمکه سره د سیمیلاوم. دوا او دریم ارمان د پیغمبر علیہ السلام داو چې دا دروازه یواد ز به دوی دروازې جوړو. صحیح دوی دروازې، یواد نوتو او یواد وتو. نو نبی علیہ السلام دغه ارمان خو پورا نشولو. صحیح. نو بیا نبی علیہ السلام دنیا نه لاړلو او دغه خلفای اربعه هم لاړلو. نو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ نو د عائشہ رضی الله تعالی عنها خوریه کیږي. نو دیتا حضرت عائشہ رضی الله عنها په واسطه سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ارمان پته ولګیدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه ارمان. نو څکله هغه د علاقې باندې گورنر وو اور بدشاہي وانه هغه د اول چیرې دغه نبی علیہ السلام ارمان به زه پورا کړم. نو هغه دغه حتیم هم ور سره میلاو کو او دروازه زمکه سره زمکه میلاو کا او دوی دروازې جوړ کړلې. دا اندسه وا اور بیا چې کومه د حجاج ابن یوسف تاسو نه ما ورېدلی کنه ډېر ظالم تیر شوی دی. څکله هغه مسلط شو نو عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه شهید کړلو. اور دغه حجاج ابن یوسف ویلو چې د دې یو نوې بدعت کړی دی عبد الله ابن زبیر. دغه بیت الله شریف وختینی تعمیر مطابق وی چې کم تعمیر قریشو کړو، کم تعمیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې او نو دا بدعت د ختموم. نو لہذا هغه دغه بیت الله شریف بیا وړاندې کو اور بیا هغه قریشو مطابق جوړ کو لکه نن سبا څه کم دي. څکله دغه حجاج ابن یوسف دنیا نه لاړلو نو بیا څه خلک مسلمانان را جامع شو یلو چیرې د نبی علیہ السلام منشا هم هغه وا عبد الله ابن زبیر څخه کم جوړ کړو. نو یره داړنګو او دوباره بیا جوړو. نو دي کې امام مالک رحمت الله علیه هغه التکی موجود د هغه زمانہ وا. نو هغه دغه رائے ورکا چې ګورا دا سړنګيږي بیا جوړيږي سبب بل حکومت راشي غوي چې نه دړان کو دا جوړو بیا بل حکومت راشي نو د بیت الله شریف عزت او احترام څخه پاتې شو. صحیح شو.
نو دي کې ډیره به اکرامي رسیده خو زونه عظمت وزي بس دغه تعمیر اندې کې برقرار دی نو بس هغه فتوی باندې عمل وشو نو اوس پورې امه تعمیر دی بس صرف ورکی مرمتونه کیږي د دیوالونه امه دیوالونه دي دروازه امه دروازه حتیم او دا ټوله علاقہ بس دي کې بیا تبدیلی نه دي شوی نو دي کې چې کومه دي تعمیرونه به څوره شوی دي هغه ځان ته موجود نورو کتابونو کې براشي لکه اول بیت الله شریف د جناتو جوړ کړو چې کله جناتو شر او فساد جوړ کو ختم شو نو بیا دویم تعمیر دا اول تعمیر فرشتو کړو اول تعمیر چا کړو فرشتو کړو دویم تعمیر بیا جناتو کړو اندرنګ بیا ورپسې آدم علی السلام کړو بیا چې کله دا وو بیا غالبا یو تعمیر ورکی حضرت شیس علی السلام کړی دی صدا زور شو اور بیا هغه د بعد چې کله دغه طوفان نوح کې بیت الله شریف دا مکمل وران شو طوفان نوح کو ډېر غټ سیلاب وکنه سم معمولی سیلاب خو نو د کې د بیت الله شریف هم ختم شو نو دا بیا اندرنګ ختم ابراهیم علیه السلام واقعو قران مجید کې تاسو ورېدلې دي کنه ها څنګه دي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ نو بیا ابراهیم علیه السلام د دې ول تعمیر وکړلو بیا د سی وا بیا قبیله جرهم ورته یې بیا هغه دغه تعمیر وکړلو بیا هغه تعمیر څخه کله زور شو ډیره زمانہ ورکې تیر شو به قریش دغه تعمیر وکړلو بیا عبد الله ابن زبیر تعمیر وکړلو او بیا اندرنګي حجاج ابن یوسف وکړلو د اوس کم تعمیر د حجاج ابن یوسف ولده نو به هر حال د دې کې اوس د کم حتیم دی کنه حتیم نو دا علاقہ د بیت الله شریف ولده پوښوي او دې کې حکمت هم اندازې سوس یو سړی دی هغه بیت الله شریف کوټي کې د نن مون نشي کوله لکه هغه صرف بدشیانو ته کولويږي هغه سره د غواړي چې بیت الله کې نن مونږ وکم نو هغه د حتیم کې مونږ وکي نو بد سي دی لکه بیت الله کوټي کې د نن مونږ وکو ونن سبا خو دام بند کړی دی حتیم تم چوک نه پریګدي او مخ کې پریګدول چې مخ کې مولاړو الحمدلله هغه کې مو ورکی کړي اوس هغه تم چوک نه پریګدي نو بهرحال دغه حتیم اوس یو سړی ویلو چې دغه حتیم د کعبه دا به ز په کپڑے باندې وهم نو زمونږه معاشري کې عرف او عادت کې دا هم نیت کول دي نظر کول دي د حج کولو صحیح شو حتیم د کعبه به ز په کپڑے وهم نو دا عبارت دې د څه شینه عرف او عادت کې د دې سمانا دي نه زب حج کوم نو ګوره حقيقي معناګانې حدود داوي کنه حج ولا مشي الى بیت الله ولا اور اندرنګي ضرب بثوب حتى بثوب حتیم الكعبه دا حقيقي معنی پر خودلی شوی دي د وجه د عرف او عادت نه وشي په خبره حج وکذالک اندرنګي لو نظر کچته وسړي نظر کو حجا د حج او مشي الى بیت الله یا مشي او ان يضرب بثوبه حتيم الكعبه يلزمه الحج لازم بوي دغه نظر کون کی باندې الحج حج بافعال معلومه بافعال معلومه سرا لوجود العرف د وجد موجودی دلو د عرف نه څه عرف ولا معنی موجوده دي هغه افعال معلومه د تګور لیکلي من الاحرام احرام تړل دي والطواف طواف دي والوقوف هغه وقوف ته مزدلفه دي اندرنګي وقوف ته عرفه دي الله دې موږ ته دغه وقوف نصیب